درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو، مصطفی حقمل یو ځل بیا تاسو سره یم، په دې هیله چې تاسو هم دې ته چمتو اوسیږئ چې خپل درس شروع کړئ، فعالیتونه حل کړئ، کورنۍ دنده وباسئ. زه به هغه وګورم او مخته به ځه. سمه ده؟ آفرین. ښه درنو زده کوونکو، موږ تاسو درس په تېره ورځ کې چې و معیوب هلک و. معیوب یعنی هغه څوک چې هغوی د وجود ځینې غړي له لاسه ورکړي وي، د وجود ځینې غړي ونه لري. مثال لاس ونه لري، پښه ونه لري، سترګې ونه لري، سر او غوږ، یعنې هر څه چې ونه لري د وجود کوم غړی، هغې ته معیوب وایي. صحیح ده؟ آفرین. نو موږ تاسو له معیوبینو سره باید ډېره مرسته وکړو، له هغوی سره باید ډېره همکاري وکړو، د هغوی حقوقو ته باید ډېره پاملرنه وکړو، درناوی ورته وکړو. کوم حقوق چې د یوه معیوب لپاره ورکړل شوي دي هغه باید پلي کړو، عملي کړو، او د نورو لپاره هم یوه لارښوونه ورته وکړو چې دا عملي کړي. ځکه معیوب هغه څوک دی چې هغه یو بیچاره څوک دی، یو محتاج انسان دی، یو داسې څوک دی چې همیشه ځان ورته نیمګړی ښکاري، که نه، ځان ورته محتاج ښکاري، ځان له نور نه یو ډول ورته کمزوری برېښي، که نه. ځکه معیوب هغه څوک دی چې هغه یعنې لکه د نور انسانانو په څېر دومره ځان ورته غښتلی نه ښکارېږي. سمه ده؟ ښه. نو موږ تاسو باید هغه څوک چې معیوبین دي هغوی باید ډېر تشویق کړو، زده کړو ته، علم ته، تعلیم ته، کار کسب ته، یعنې ډېرو شیانو ته هغه تشویق کړو چې څنګه وکړي. موږ تاسو لکه هغه د خپل کار دپاره تشویق چې هغه خپل کار وکړي، خپل روزګار او خپل ژوند مخته یوسي. سم. صحیح ده؟ د نور له محتاجۍ څخه ووځي. نو موږ تاسو تېره د معیوب درس ولوستلو، که نه، چې معیوب درس کې څه راغلي وو، څه پکې وو. دا د حبیب کیسه چې راغلی وه، ځینو ملګرو دا یې پرېښی وو، ځینو تشویق کړی وو، که نه، تر دې پورې چې دا یې آخر کې دې ځای ته ورسېدو چې د خپلو وی چې زه به په راتلونکي کې د معیوبینو لپاره ډېر کار کوم او ما ته ځان د یوه روغ انسان په توګه ښکاري، د روغ انسان په څېر ښکاري، که نه، لکه دی دومره هوډمن او دومره د قوي ارادې څښتن شو. سمه ده؟ ښه. نو موږ تاسو به دغه فعالیتونه چې کتاب کې راغلي دا به حل کوو. دلته پوښتنه کړې، اول متن دې په لوړ اواز ولولي. متن به تاسو په لوړ اواز ولولئ. هغه درس چې تېره ورځ موږ ولوستلو هغه هم په ورځ چې ما ولوستلو تاسو هم راپسې ولوستلو، نو تاسو په خپل کور کې هم ډېر ولوستلو. هلته د حبیب کیسه راغله چې ما مخکې درته وکړه، هغه به ټول تاسو ووایئ. سمه ده؟ ښه. بل چې دویم د لاندې نوو کلمو هغه معنا له چوکاټ څخه پیدا او په خپلو کتابچو کې د کلمو تر څنګ ولیکئ. ګوره دلته چوکاټ راکړی، دې خوا ته تش ځایونه راکړي دي. دغه چوکاټ کې ځینې کلمات چې راکړي دا به راخلو او دلته په دغو تش ځایو کې به څنګه کوو؟ کاروو. چېرته؟ لکه اوس دلته تشویق یې کړ، عیبي، خفه، شروع، او دلته سوالونه چې دي معیوب دی، خواشینی دی، پیل وهڅاوه. صحیح ده؟ ښه. اوس ګورئ زه د چوکاټ کلمې تاسو ته لیکم. د چوکاټ کلمې تاسو ته لیکم. ګورئ تشویق یې کړ، دلته لیکم درته. ګورئ تشویق یې کړ، تشویق یې کړ. صحیح ده؟ یو. بل عیبي، ورپسې بل څه دی؟ خفه. آفرین. خفه. او دریم یې هم شروع دی، څلورم یې هم شروع. دغه کلمې چې دي تشویق یې کړ، عیبي، خفه، شروع، دا به د دغو تشو ځایو لپاره څنګه کوو؟ راوړو او کاروو به یې. زه به یو خط درته کش کړم دغه کلمې. صحیح ده؟ ښه. ګورئ اول چې دي دلته لیکم درته معیوب دی، معیوب، ورپسې بل لیکلی خواشینی، خواشینی، ورپسې بل لیکلی پیل، له هغې نه وروسته بل څه دی؟ وهڅاوه.
وهڅاوه. ګورئ معیوب خواشینی پیل وهڅاوه. دغه کلمات دا به دو چوکاټ رااخلو کومه چې د ځواب صحیح و دلته به ورسره لیکو او یا جمله به هم ورسره جوړوو. سمه ده. آفرین. ګورئ معیوب تشویق یې کړ معنا چې ده تشویق یې کړ عیبي خفه شروع چی صحیح ده؟ آفرین. تشویق یې کړ نه دی صحیح. آفرین. عیبي نه خفه نه شروع نه خیکم. آفرین. معیوب عیبی معیوب عیبی. معیوب عیبی صحیح دی. ښه بل خواشینی څه معنا؟ تشویق یې کړ خفه شروع عیبي خو خلاص صحیح ده. عیبي تشویق یې کړ خفه شروع څلور کلماتو. تشویق یې کړ عیبي خفه شروع کوم سم دی؟ آفرین. خواشینی خفه خواشینی خفه صحیح ده. آفرین. ښه له خفه نه هم ورته خلاص شو. پاتې شو تشویق یې کړ شروع. دوه کلمې پاتې دوه ځایونه. پیل تشویق یې کړ معنا دی که شروع چی دی؟ ووایه راته. آفرین. ډېر ښه. پیل شروع دی که نه؟ پیل شروع صحیح ده. آفرین. وهڅاوه څه معنا؟ وهڅاوه شروع نه خلاص شو تشویق یې کړ. تشویق یې کړ تشویق یې کړ. معیوب عیبي وحید معیوب دی وحید عیبي دی. ولې دا پښه نشته؟ موږ باید له معیوبو کسانو سره مرسته وکړو. موږ له معیوبو سره باید مرسته وکړو. آفرین. بل خواشینی خفه. ګورئ خفه زه به خبرته وکړم که چا دغسې خفه لیکلی و پښتو کې که چا دغسې خفه لیکلی و یعنې خفه او خفه مخکې دغسې لیکل کېدل همدا صحیح و. په اوس وخت کې پښتو لیکدود کې دغه ډول تر ډېره پورې صحیح دی او ډېر خلک یې هم لیکي. اوس هم ځینې کسان داسې لیکي خو مګم که چا داسې لیکلی تاسو مه ورته چې دا غلط لیکلی. صحیح ده. دا هم صحیح دی. صحیح ده. آفرین. ښه بل چې دی خواشینی دی. خواشینی اجمل نن ډېر خواشینی دی. اجمل نن ډېر خفه دی. ولې؟ ځکه هغه وختل چې نن لوبې ته لاړ شي خو لاړو نه. په دې خبره دی خفه دی. په دې خبره دی خواشینی دی. علي ډېر خفه دی. علي ډېر خواشینی دی. ولې؟ ځکه وحید معیوب دی. هغه د ملګری و انډیوالی و دوست و. صحیح ده. آفرین. بل چې دی پیل دی شروع دی. بریالي نن نوې دنده پیل کړه. اجمل نن نوی کار شروع کړ. نوی کار یې پیل کړ. ګورئ پیل شروع. پوه شوئ؟ آفرین. بل چې دی وهڅاوه تشویق کړ. وحید خپل پلار ډېر تشویق کړ چې درس ووایي. هغه یې درس ویلو ته ډېر تشویق کړ. ځکه درس ویل چې دی یو نیک کار دی. نیک کار ته باید هر څوک تشویق شي. نو یو ماشوم باید ډېر تشویق شي چې ډېر شی ووایي. ځکه هغه په تشویق باندې نور هم پرمختګ کوي. هر څوک چې تشویق شي هغه یو ډول نور هم د خوښۍ احساس کوي او یو ډاډ ترلاسه کوي. سمه ده. ښه معیوب عیبي خواشینی خفه پیل شروع وهڅاوه تشویق کړ. له دې نه خلاص شو. بل شی چې دی موږ تاسو ګور درته څه وایي لاندې جملې ولولئ په خپلو کتابچو کې ولیکئ او د ضمیر تر کلمو لاندې کرښه وکاږئ. لاندې جملې ولولئ په خپلو کتابچو کې ولیکئ
د ضمیر تر لاندې یا د ضمیر د کلمې تر لاندې یا تر ضمیر لاندې چې پښتو کې ورته نومځري وایي څنګه وکئ یوه کرښې وباسئ څه رقم ته کرښې وباسئ صحیح ده خو په رنګه قلم زه درته لیکم زر زر ګورئ ضمیر ته پښتو کې نومځری وایي هغه کلمه ده چې د نوم په ځای راځي او د نوم د بې ځایه تکرار څخه مخنیوی کوي ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم په ځای راځي او د نوم د بې ځایه تکرار څخه مخنیوی کوي زه ګوره زه لیکم درته احمد په 5م ټولګي کې دی ګوره اجمل په 5م ټولګي کې دی مثال هغه ډېر تکړه زده کوونکی دی یا هغه اول نمره دی هغه زما ورور دی هغه زما خپل دی هغه زما دوست و ملګری دی وینئ دلته اوس د احمد بس چې راغل هغه راغی نو هغه چې راغی هغه د احمد په ځای راغی نو د احمد د نوم د بې ځایه تکرار مخنیوی یې وکړو دلته که موږ احمد بیا راوړی وای نو بیا یې دومره ډېر خوند نه کې پاتې کېده صحیح ده اوس به راشي کتاب کې چې راوړي ګورئ کتاب کې لیکلي وایي هغه له خپل پلار سره کروندې ته لاړ هغه له خپل پلار سره کروندې ته لاړ څوک لاړ حبیب لاړ که نه حبیب له خپل پلار سره کروندې ته لاړ نو هغه د چا په ځای راغی د حبیب په ځای راغی د حبیب په ځای هغه راغی بل لیکلي د حبیب څو ښه ملګري د حبیب څو ښه ملګري د هغه په حال خواشیني وو ګورئ د حبیب څو ښه ملګري د هغه په حال د چا په حال هغه چا په ځای راغلی د حبیب په ځای آفرین د حبیب په ځای چې هغه راغی نو د حبیب د نامه تکرار یې ونیو ګورئ بل څه وایي هغوی داسې لوبې پیل کړې هغوی د چا په ځای راغلي هغوی آفرین دی د ملګرو د حبیب او ملګری او حبیب یا حبیب او ملګری ګوره حبیب او ملګری د حبیب او ملګرو په ځای څوک راغلي هغوی راغلي صحیح دی ګوره پای کې چې په هغو کې حبیب هم برخه اخیسته په هغو کې هغو د چا لپاره ځای راغلی دی د لوبو لپاره څنګه دی ضمیر دی صحیح ده ښه هغوی داسې لوبې پیل کړې چې په هغو کې حبیب هم برخه اخیستلی شوی ګورئ د حبیب ځای هغه د حبیب ملګرو په ځای هغوی د لوبو په ځای هغو چې په هغو کې په څه کې په لوبو کې حبیب هم برخه اخیسته شوی صحیح ده درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس همدومره و دلته 3 پوښتنې کړي حبیب د څه شي له کبله مایوب شوی و یو دویم هغه ولې غمجن و دوه حبیب له کومو لوبو څخه خوشحاله شو دا 3 پوښتنې دي تاسو باید یوه پوښتنه په خپله کتابچه کې داسې ولیکئ دا پوښتنه دومره تاسو ځای ورته پرېږدئ دلته په خپل فکر ولیکئ چې ولې مایوب شو دا پوښتنه په یوه قلم لیکئ ځواب په بل بیا به دلته بله پوښتنه ولیکئ بیا به دومره ځواب ورته پرېږدئ صحیح ده بل او دغسې به څنګه دا تاسو کورنۍ دنده ده یعنې دا تاسو اوله پوښتنه دویمه پوښتنه دریمه پوښتنه دا یې هم ځوابونه 1 2 3 صحیح ده دا به تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ د بل سطح کې به زه انشاءالله وګورم سمه ده تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې